عمران خان نیازی څوک ده؟ عمران خان نیازی د پاکستان تر ټولو غټ کرکټ لوبغاړی چې په 1992 کال کې د پاکستان لپاره ورلډ کپ ګټلی و. د یادونې وړ ده چې عمران خان څخه وروسته پاکستان د دوهم ځل لپاره د یو ورځنۍ سیالیو کپ بیا نه ده ګټلی، خو په عمران خان باندې تورونه هم کم نه دي. هغه مخالفین د ښځو سره په ناوړو اړیکو، قمار او شرابو باندې تورنوي، خو سیاست ته په راتګ سره په هغه نور الزامات هم زیات شول. په دې ویډیو کې موږ تاسو ته د عمران خان په اړه معلومات درکوو چې د هغه په اړه رښتیا څه دي. عمران خان په یوه پیسه‌داره کورنۍ کې زیږېدلی. عمران خان د 5 خویندو یوازینی ورور دی. د هغه کورنۍ ډیره لویه ده، ډیر تره زامن او خپل خپلوان لري. د عمران خان کورنۍ ډیر لوی تاریخ لري. د هغوی په نیکونو کې حیبل خان نیازی د شیرشاه سوري جنرال و. هغه سند، پنجاب او کشمیر فتح کړي وو. خو عمران خان د خپلې مور د کورنۍ لار تعقیب کړه. د هغه مور په کورنۍ کې 2 کرکټران وو چې د پاکستان لپاره لوبېدلي وو، یو ماجد خان او بل جاوید بورکی نومېده. عمران خان په کالج کې و چې د کالج په کرکټ ټیم کې ورته موقع ورکړل شوه او بیا وروسته عمران خان آکسفورډ پوهنتون ته لاړه. هلته د آکسفورډ پوهنتون د کرکټ ټیم کپتان شو. هغه د یو ښه لوبغاړي ترڅنګ په درسونو کې هم ډیر لایقه و. وروسته هغه غوښتل چې انګلند ټیم کې ولوبېږي، خو ماجد خان ورته وویل کوم عزت چې ته په پاکستان کې لاسته راوړی شي په انګلند کې نشي راوړی. همدغه علت و چې هغه د پاکستان ټیم ته راغی او په 1971 کال کې لومړی میچ ترسره کړ. عمران خان په 1970 کال کې د پاکستان لپاره غوره بارنګ ترسره کړ او ټیم کې ځان ته ځای جوړ کړ. وروسته عمران خان ریټایر شو، خو د جنرال ضیاء الحق په وینا یې بیرته کرکټ شروع کړ. د ټیم کپتان شو. په 1992 کال کې ورلډ کپ وګاټه. د عمران خان مور د کینسر په مرض اخته وه. عمران خان ډیر وځورېده. هغه په دې پوه شو چې کینسر مرض سره مقابله څومره سخته وي. هغه فکر وکړ چې کوم غریب په دې مرض اخته شو او د تداوی لپاره د هیواد څخه د باندې د تلو پیسې هم ورسره نه وي، نو څه به کوي؟ نو هغه د کینسر هسپتال جوړولو لپاره په پیسو ګټلو توجه ورکړه. هغه خپله هم مهنت کاوه او چندې جمع کړې. پاکستان کې د کینسر هسپتال جوړ کړ. عمران خان په اړه ویل کېږي چې هغه د جینکو سره ناوړه اړیکې لري. هغه د یو هندي اداکار زینت خان سره اړیکه لرله او په انګلند کې د یوه امریکایي میرمن سیټا وایټ سره اړیکه لرله. سیټا وایټ یوه لور لري. هغه ادعا کوي چې زما د لور پلار عمران خان ده، خو عمران خان دا خبرې ردوي. عمران خان وایي مخکې ښه سړی نه وم، ګناهونه رانه شوي، خو د 1992 کال ورلډ کپ نه وروسته مې مطالعه شروع کړه او ځان کې مې ډېر اصلاحات راوستل. د هغه د ښځې نوم جمیمه وه. هغه د انګلستان وه او د عمران خان سره یې 9 کاله وخت تېر کړ. وروسته یې ترې طلاق واخیست. عمران خان په 1996 کال کې سیاست ته مخه کړه او د تحریک انصاف په نوم یې خپل ګوند جوړ کړ. کله چې هغه په سیاست کې پرمختګ وکړ نو د هغه مخالفین هم ډیر شول او په هغه یې تورونه ولګول. د هغه په میرمن جمیمه باندې هم ډیر تورونه ولګېدل. هغې ته د نشه یي توکو قاچاقبره وویل شوه. جمیمه عمران خان ته وویل چې یا سیاست پرېږده او یا ما پرېږده. عمران خان سیاست نه پرېښوده نو جمیمه ترې طلاق واخیست. هغه ډیر وخت وروسته د ریحم خان سره واده وکړ، خو ډیر ژر دا اړیکه هم ختمه شوه. ریحم خان کتاب ولیکه او د عمران خان ټول رازونه یې افشا کړل. ریحم خان هغه تورن کړ چې د نورو ښځو سره ناوړه اړیکې لري. ریحم خان وایي چې عمران خان نه خوښېدل چې کور ته کوم پښتون ورشي، له پښتنو یې کرکه لرله. ریحم خان وایي چې عمران خان د جنسي پلوه هم کمزوری ده او په مسلسل ډول خپله تداوي کوي. وروسته عمران خان د بشرا بیبي سره واده وکړ او اوس د پاکستان وزیر اعظم ده. تاسو د عمران خان په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.